د نن سې شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د AHH ترکي موسسې له استازي عبدالله التای او ملپلاوي سره په لیدنه کې د یادې موسسې کړنې ستایلې او فعالیتونه یې ګټور بللي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم میدان وردګ ولایت ته سفر کړی. ټاکل شوی ښاغلی ندیم د دې سفر په ترڅ کې د میدان وردګ ولایت په پوهنتون کې د یو شمیر پروژو د بنسټ ډبره کیږدي او یو شمیر نورې ګټې اخیستنې ته وسپاري. د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي تېره اونۍ د افغانستان د اوسپنې پټلیو له لارې 1,993 میټریک ټنه انتقالات شوي. د یادې ادارې په وینا دا انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي وایي چې یاد وزارت سږ کال په هیواد کې 40 پروژې پلي کړي چې شاوخوا 8,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د فراه په بکوا ولسوالۍ کې یو ملي سوداګر د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د غوړیو د تولید کارخونه جوړه کړه چې د ورځې 1500 کیلوګرامه غوړي تولیدوي. د بامیان ولایت مقام وایي د دې ولایت په مرکز سیغان او شیبر ولسوالیو کې د 1 میلیون یورو په ارزښت د غالیو اوبدلو، خیاطي او ګلدوزي مرکزونه پرانیستل شول. هندي پانګوال افغانستان کې د اوبیزو پروژو برخه کې پانګونه کوي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 45 تنه منصوبین فارغ شول. د نورستان والی شیخ شیر احمد حقانی وایي چې د یاد ولایت په کامدیش، برګمټال، دواب او منډول ولسوالیو ودانیو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. په پروان کې د اسلامي امارت ځایي چارواکي وایي چې په نشهیي توکو 48 تروک دي راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږدول شول. په بغلان کې هم 22 تنه راټول او روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.